ترافیکي لارښود. ګرانو دوستانو، زموږ د نن درس عنوان چې دی لوحې دي. راځم وړونو دریم قسم لوحو ته. دا دریم قسم لوحو ته منع کننده لوحې وایي، یعنې منع کوونکې لوحې تاسې د یو کار څخه منع کوي. اوله لوحه چې د سره لوحه ده په مابینځ کې سپین خط دی، دې ته یک طرفه جاده وایي. هر وخت چې دا لوحه ولاړې هیڅ وسایط دغه جادې ته نسي داخلېدلی. د یوه طرف څخه داخلېدلی سي، د بل طرف څخه نسي داخلېدلی. په پسې سپینه لوحه ده، ګردۍ منځ سپین دی، نوره سره ده. دلته هیڅ ډول وسایط نسي داخلېدلی. دا په داسې ځایو کې درېږي چې هلته ډیپوګان د ګازو یي، هلته مرمۍ یي، هلته پټرول یي، نو داسې اساس ځای دغه لوحه هلته درېږي. هیڅ وسایط دغه ځای ته نسي داخلېدلی. هر عکس چې تاسې وینئ د کوچني موټر عکس مو ولیدئ، دغه جادې ته کوچنی موټر نسي داخلېدلی. د موټرسایکل عکس په دا لوحه کې ته پر موټرسایکل باندې سپور یې، دا جادې ته نسي داخلېدلی. د بایسکل عکس چې په لوحه کې ولیدئ ته پر بایسکل باندې سپور یې، باید جادې ته ور داخل نسي. ټکټر در سره دی، په لوحه کې چې د ټکټر عکس ولیدئ باید جادې ته ور داخل نسي. یعنې هر عکس چې تاسې په لوحه کې وینئ هغه وسایط جادې ته نسي ور داخلېدلی. دا شاید نور وسایط هم کیدای سي، یعنې دلته په قانون د ترافیکو کې د هرو وسایطو لپاره جلا جلا جادې سته. وخت ټیله والا موټر دی داخلېدلی نسي. شاید دلته کوچني موټران داخلېږي، خو هغه عکس چې پکښې دی ستا سره هغه وسایط دی باید داخل نسي. د لاس ګاډۍ د انسان چلوي باید ور داخل نسي. ولې عکس هغه دی په هغه لوحه کې وینې 7 ټنه چې د موټر دروندوالی دی، یعنې ستا موټر 7 ټنه وزن لري، تا تللی دی، باید دلته ور داخل نسي. ولې چې پل کمزوره دی یا جاده کمزوره ده هغه کښېني. او د 7 ټنه چې زیات یې مثلا 7 ټیله دا وسایط نسي داخلېدلی. 25 ټنه دی، 10 ټنه دی، 22 ټنه دی، نو باید په دې پوه سي چې دا سړک کمزوره دی، کښېني. چې د 7 ټنه زیات یې باید ور داخل نسي. 15 ټنه چې پر اکسل باندې وزن یې باید ور داخل نسي. چې کمانۍ یې، ویل یې، ایسا یې، دا ټوله په تاله سره وتلی 15 ټنه کېږي، باید ور داخل نسي. انشاءالله دا شان خو به پېژنئ. په پسې کې چې د موټر 2.5 متره بردوالی و، دغه جادې ته نسي داخلېدلی، لوحه ولاړه ده. یعنې دغه جاده شاید کېدای سي 2 متره، یعنې که 2.5 متره وسایط ور داخل سي انحراف وکړي وابه وړي، یعنې 2.5 متره وسایط نسي کولی چې ور داخل سي. په پسې که 3.5 متره جګوالی و، یعنې که ستا موټر 3.5 متره جګوالی درلودی باید ور داخل نسي. دلته به هوایي پولې کېدای سي د هغه سره وجنګېږي. برقي لاینونه به وي، نو دلته یې منع کوي چې باید 3.5 متره جګ موټر ور داخل نسي. 10 متره چې د موټر اوږدوالی باید ور داخل نسي. چې دلته جاده کم عرضه ده، مشکلات پیدا کوي، لاره بندوي. چې 10 متره چې د موټر اوږدوالی باید ور داخل نسي. راسته لاس ته سور خط پر کش سوی دی، لوحه ولاړه ده، وایي مه ګرځه. پسې چپه لاس ته سور خط باندې کش سوی دی، لوحه ولاړه ده، وایي مه ګرځه. په پسې لوحه چې د وروره په جاده کې بیرته راګرځېدنګ، یعنې شاته بیرته راګرځېدنګ غیر قانوني دی، که راکاټ سي یا راوګرځېږي. دلته جاده بنده، مشکلات رامنځته کېږي. ترافیک د جادې دې نیسي، بندي کوي دي، جریمه کوي دي، دا ټول پر تا باندې عملي کوي. په پسې وړونو د سبقت لوحه ده. یو موټر په سره رنګ کې دی، بل په تور رنګ کې دی. هر وخت چې دا لوحه ووینئ نو دلته به سبقت نه کوئ، یعنې په قانون کې سبقت ورته وایي، موږ تاسې کراس ورته وایو. یو موټر د بل څخه مخته کېدنګ یا سبقت کول دا منع دي، باید ونه سي. 1 کیلومتر یا 1.5 کیلومتر چې ولاړ سي، شاید بله لوحه درته راسي، لیکې پر کش سوي، بیا تا ته اجازه درکوي چې ته سبقت کولی سي. هغه خطرات چې وه هغه نور نسته. په پسې وړونه غټ موټر سبقت نسي کولی. غټ موټر یې په سره رنګ کې جوړ کړی دی، کوچنی موټر په تور رنګ کې، یعنې غټ موټر د کوچني موټر څخه سبقت نسي کولی، منع دی. ولې چې د غټ موټر سرعت کم دی او د کوچني دا ډیر دی. غټ موټر چې د کوچني موټر څخه سبقت کوي ډیر وخت نیسي، نو په دې وجه دلته بالمقابل خطر راځي. نو غټ موټر یې د سبقت څخه منع کړی دی چې 1 یا 2 یا 3 کیلومتره ولاړې، بله لوحه به راځي، خطې په باندې کش سوي، بیا تا ته وایي چې ته ازاد یې، خپل سبقت یې کولی سي. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.